الله أكبر. الله أكبر من كل شيء. الله تعالى در هر شي نه لوی دی. سبحانك پاکی د تعالی را. اللهم یا الله وبحمدك او طول صفتنا د کمال خاص تعالی ردی یا الله. وتبارك اسمك وتبارك او مبارک دے اسمك نمستا. وتعالى او لوی دے اوچت دے جدک شان او مرتبستا. ولا اله او نشت دے حقدار د عبادت او بندگی، نشت دے لائق د عبادت او بندگی، نشت دے بل الہ غیرکا سواستانا. اعوذ زپنا غارم باللہ اللہ تعالی سرا و مدد اللہ تعالی سرا من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا. بسم الله خاص و مدد دنم د الله شروع کو. الرحمن دیر زیاد رحم کو ان کے دے. الرحیم ہمیشہ مہربان دے. الحمد طول صفتنا د کمال للہ خاص اللہ تعالی لردی. رب العالمین چپالن کے د طول عالم دے. الرحمن عام مہربان دے. الرحیم خاص رحم کو ان کے دے. مالک یوم الدین مالک دے واقدار دے اختیار مند دے دورز د جزا. ایاکا خاص تعالی یا اللہ نعبد عبادت کو منگا. و ایاکا او خاص تانا یا اللہ نستعین مدد غوارو منگا. اهدنا اخیا منگتا صراط المستقیم لارنیغا. صراط الذین لار داغا کسانو انعمت علیہم چتا انعام کرے پا اغوی باندی. غیر المغضوب ندی هاغا کسانا چی غضب کرے شوے دے پا اغوی باندی. ولا الضالین او نگمراہان دی. قل او اے پیغمبرا اللہ احد اللہ اکیو دے. اللہ الصمد اللہ بحاجت دے. لم یلد نئی اولاد راوڑے. ولم یولد او نہ پیدا کرے شوے دے. ولم یکن له او نشت دے اغلرا کفوا ہم صفت او برابر. احد حصوک. اللہ اکبر اللہ دیر لوی دے. سبحانا پاک دے ربی رب زما العظیم چلوی شان والا دے. سمیع اللہ اوری اللہ رب العزت لمن دہغچا حمدہو سوکی چی صفت کئی. دا اللہ تعالیٰ سوک چی تعریفون دا اللہ کئی صفات دا اللہ بیانی اغتا عبادت کئی او منز کئی دا ارسا اللہ تعالیٰ اوری. ربنا اے رب زمون لکا خاص تعالی ردی. الحمد حمدنا ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد. روارا جائز دی تقریبا نزدی معنی دا. اللهم یا اللہ لك الحمد خاص تعالی رحمد ندی. سبحان ربی الاعلى سبحان پاک دے ربی رب زما الاعلى چغدی اچت دے. التحیات طول عبادتنا د ژبې او د خولې لله خاص تعالی رضی الله. والصلوات او طول عبادتنا بدنی. والطیبات او طول عبادتنا مالی. السلام علیکہ سلامتیا دیوی پتابان ایوہ النبیو اے پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورحمت اللہ او رحمتنا دا اللہ دیوی. وبرکاتہ او برکتنا دا اللہ تعالی دیوی. السلام علینا سلامتیا دیوی پمونگا باندی. وعلى عباد الله الصالحين او پټولو نیکانو بندگانو باندې. اشهد الله اله اشهد زگواہی کوما الله اله د دې خبره چې نشته د حقدار د بندګۍ لایق د بندګۍ الا الله سوا د الله نه حقدار د بندګۍ یو الله دی. واشهد او زگواہی ورکوم د دې خبره ان محمدن چې یقینا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عبده د الله تعالی بنده دی. ورسوله او د الله تعالی رسول دی. اللهم صل یا الله رحمتنا راولیگا علی محمد فمحمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. وعلى آل محمد او پتمام تابدارو دو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. کما صلیتا لکسرنگا چتا رحمت لے گلے و علی ابراہیم
په ابراهیم علیه السلام باندې وعلى آل ابراهیم او په تابعدارو د ابراهیم علیه السلام باندې انک یقینا یا الله حمید ستایل شوی مجید لوی شان والای اللهم یا الله بارک برکتون راولېګا علی محمد په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وعلى آل محمد او په تابعدارو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کما بارکتا لکسرنگا تا برکتون لګلیو علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې علی آل ابراهیم او په تابعدارو د ابراهیم علیه السلام باندې انک یقینا یا الله حمید ستایل شوی مجید لوی شان او لوی مرتبه والای اللهم یا الله ربنا اے رب زمونگا آتنا راکا مونگتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنا خیستا جوند دی حسنی دیری معناگانی دی خو جامع معنا دادا د دنیا او د آخرت ټولی فیدی ټولی خوشحالی ټول نعمتنا دارت نصیب کا او د ټولو پریشانونا مونگا اساتا اللهم یا اللہ ربنا اے رب زمونگا آتنا راکڑی مونگتا فی الدنیا پا دنیا کی حسنا خیستا جوند د دنیا او د آخرت ټول خیرونا ټول نعمتنا ټول افیدی راکی وفی الاخرت او پا آخرت کی حسنا خیستا جوند جنتنا نعمتنا استادیدار دا ټول راته نصیب کی نو د آخرت او د دنیا ټول خیرونو تا حسنا وی دنیا کم حسن راکی او آخرت کم حسن راکی وقنا او بچو ساتی مونگا عذاب النار دو اور د جہنمنا او بچو ساتی مونگا د عذاب دو اور هم خبر دادا چې کوم دعا مونگا کو کم از کم دعا خدا الله نه وختلو په معنا راځي چې په دې خو په وایو چې موږ څه غواړو اخو معلومه ده چې د رب نه غواړو اللهم یا الله انا نستعينك یقینا من مدد طلب کو استانا ونستغفرك وبخنغوار استعنا ونؤمن بك او ایمان لرو پتا باندې ونتوکل عليك او توکل کو اعتماد کو پروسه کو ځان سپارو پتا باندې ونثني عليك او صفاتنا بیانو تا الخير د خیر د کمال صفاتنا د خصفتنا د خیر صفاتنا خ تعریفونو بیان کو مونگا یا الله خاص تا د پارا ونشکرک مون شکر ادا کوستا ولا نکفرک مون ناشکری نه کوستا ونخلع جدا کو مونگا بایکاټ کو مونگا پسټ کی گو مونگا ونترکو پریدو مونگا من اغسوک یفجرک چې نافرمانی کیستا ستا حکم ماتی ستا حکم ته اهمیت نه ورکي اللهم یا الله ایاک خاصتا نعبد من عبادت کو ولکا او خاصتا لرا نصلي من منس کو ونسجد او من سجده کو الیک نسعى او خاصتا طرفتا درمنډه کو سبقت کو په هر نیک عمل کی نخفض او مونږه جلتی کو تلوار کو په هر نیک عمل کی مونږه خدمت کو استاد شان مطابق شغه عبادت او تضرع دی سجده کول دی او مدد غوښتل دی او جړاو فریاد کول دی هغه مونږ ته پوری خاص کو ونرجو من امید ساتو رحمتک د رحمت ستا ونخشى او یریګو مونږه عذابک د عذاب ستانا ان عذابک یقینا عذاب ستا بالکفار ملحق د کافرو پوری پیوسته شوی دی کافرو ته ثابت شوی دی یا الله مونږ د کفر نه وساتي مونږ د ګناهونو